لننصر خامخا مدد کو رسلنا د خپل پیغمبرانو والذین او هغه کسانو آمنو چې مؤمنان دي فی الحیات الدنیا پژوند دنیا کې و یوم او په هغه ورځ یقوم الاشهاد چې او بدریږي گواهان او دا د الله تعالی ډېر د مینې نه ډک آیتونه دي په دې کې د حوامیمو کې منځ کې خبره بیا د مینې خبره بیا منځ کې خبره بیا الله مخکې موږ تاسو ته اعلان کړی دی چې زه په هغه ورځ هم تاسو سره مدد کوم چې خلک ودرېږي گواهان او شهادت به پیش کیږي کنه په یو بل باندې چې ماده ته دعوت ورکړی او د منلې نه الله وايي موږ به التن تاسو سره امداد کوو او په دې ژوند د دنیا کې هم امداد کوو پیغمبرانو خپل سره او مؤمنانو سره یوم په هغه ورځ لا ينفع چې فائدہ بنه ور کوي الظالمین ظالمانو ته معذرتهم دا غي بهانه ولهم او غوید پاره اللعنت لعنت ولهم او غوید پاره سوء الدار زید ډیر خراب کور ډیر بدتر سو من بد او دار من کور ډیر بد زید اغوی ولقد بتحقیق سرا آتینا منغور کل موسی علیہ السلام ته الهدى هدایت واورثنا او منغ ورثان جوړ کل بنی اسرائیل الکتاب د کتاب هدن هدایت و ذکر او نصیحت لاولی الالباب د عقل خوندانو لپاره فصبر بس صبر کوا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي بس صبر کوا ان بشک وعد الله وعد الله تعالی حق رشتنی دا واستغفر او بخنه غواړه لذنبک د خپل ګناه وسبح او پاکي بیانوا بحمد ربک ثنا صفات رب دستا بالعشی والابکار مقام سحر رسول الله صلی الله علیه و سلم تعالی دلتم فرمایي او هغه خپل حدیثم دی بخاری او مسلم کې دغه حدیث دی متفقون علیه حدیث ته چې زپ اورځه کې او یا کرتا او یو حدیث کې دی چې او یا کرت نزیات ز الله تعالی معافي غواړم استغفار غواړم نو چې کله دی پیغمبر دا کیفیت پی او هغه ته دا مونږه تاسو ټول ایمان دی چې هغه معصوم دی په دې باندې او هغه تم دا خبره پته دا ایمان دی چې زه معصوم یم او ما نه ګناهونه نه دي شي هغه باوجود نو مونږه ته څومره بیا پکار دی پکار دي چې انسان په هر وخت کې د الله تعالی نه معافي غوښتون کوي او هر وخت د الله تعالی یاد ساتون کوي په خله باندې هم په زړه کې هم او په عمل کې هم الله تعالی دې موږ تاسو کې هم دغه رنګي ان الذين بشکا کسان یجادلون چې غي جګړه کوي فی آیات الله د الله تعالی آیاتونو کې بحثونه کوي د الله آیاتونو مراد نه ده چې کنه په دې جګړه کوي چې د آیات الله دی او کنه ده لکه مثلا د آیات موږ ویل دا ده کنه نه الله آیاتونو نه مراد ده الله ویل دي سود مخوري احل الله البيع وحرم الربا او دې پکې بحثونه کوي وینه دا حلال ده او دای حلال ده او دای حلال ده مونږ دای بلډل وای حرام ده او نه حلال ده دوی حرام ده او نه حلال ده اندغه جګړه ده دوی وای چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نور ده ژوند ده او اوري او رسیږي وغیرہ دا نور وای چې نه اوري او الله تعالی اوري الله تعالی مشکل کشا ده الله حاجت روا ده غوي نه دا ټول جګړه ده په دې کې روانه ده همدغه رنګ حلال او حرام باندې جګړه روانه ده ټول یعنی الله حکم یو شان دي د الله تعالی آیتونه او احکامات او د الله د احکاماتو نه بل شان دي کوي او بیا په دې باندې بحثونه کوي بیا په دې باندې جګړه کوي یا تا مجبوري په دې باندې د بار بار آیتونه راځي چې هغه باندې تاسو پوي په دې باندې بغیر سلطان بغیر د دلیل نه آتا هم چې راغلي وي دوی ته ان یعنی نشتا فی صدورهم د دې بزرونو کې الا کبر مگر غرور ده ما هم چې ندی دوی ببالغیه رسیدون کی هغه تا فاستعذ بالله بس پناه غواړه په الله سره انه بشکها هو السميع البصير او مغ اوریدون کده اولیدون کده لخلق السماوات پیدائش د اسمانونو والارض او د زمکه اکبر ډیر لوی دی من خلق الناس پیدائش د خلقنا یعنی که تاسو وایي چې دا به پیدا کوي بیا څنګه نو تاسو لږ ځان ته وګورئ به د غرونو اسمانونو د زمکه د ټولو د کائنات ته وګورئ بیا به د کائناتو کې د لوی لوی نظامونو ته وګورئ دا ډیر ګران دی او استاد پیدا کول ډیر ګران دی دوباره استاد پیدا کول دوباره چې الله یې وری کړی دی څه ګران دی الله تعالی ته وما يستوي الاعمى او ندي برابر والبصير او لیدونکو والذین او کسان ایوات میں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقونه نه پوهیږي وما يستوي او ندي بر وما يستوي الاعمى او ندي برابر والبصير او لیدونکو والذین وغسان امنوا چې ایمان راوړي وي او عملوا الصالحات او عمل وکړو ولل مسیء او نه اغبدکار د بدو کارونو کوونکې قلیلا ډیر لګ ما هغه تتذکرون چې تاسو نصیحت قبل وای
ان ساعه بشک قیامت لآتیه راتلن کده لا ریب شک شبه نشته فيها باغی کی ولكن لیکن اکثر الناس اکثر د خلقنا لا يؤمنون ایمان نراوړي وقال اولی ربکم رب استاسو ادعونی رو غړی ما استجب لكم ز قبل ما استاسو دعا بیا څومره د مینې ډک آیات ته اما دوستو د قران کریم ناویانی دي دا حوامیم وقال ربكم اولی رب استاسو ادعونی رو غړی ما استجب لكم چې ز قبول کم د استاسو دعا جواب درکم تاسو ته ان الذين بشکا کسان یستكبرون چې غیلوی کوي عن عبادتي زما د عبادت نه دلته مراد زما ته د دعا نه ما تعجزینا کوي ما سوال نه کوي ځان کبرجن غني غواړي نه سيدخلون زرد چې داخل بشي دوی جهنم په جهنم کې داخرين ذلیلا خکتی سر ولا ذلیلا الله ولا تعالی الذي اله غزات جعل جوړ کړی د لکم تاسو د پار الليل شپه لتسكنوا د پار چې تاسو آرام حاصل کوي فيه پغي کې والنهار او رضا مبصرا رڼا ولا روخانا ان الله بشکل تعالی لذو فضل خاوند فضل دی علی الناس په خلق باندې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا یشکرون شکر نه ادا کوي ذالکم الله دا الله دستاسو ربکم چې رب دستاسو خالق او پیدا کون کې کل شیء د هر یو شی ده لا اله الا هو نشته بل کار ساز مددگار معبود الا مگر هو اغد ان اغنا علاوه بل نشتا فانا تؤفكون بس کم طرف ته تاسو اړولي روان یي كذلك هم دغرنګي يؤفكوا اړولي روانو الذين اكسان كانوا جو اغوي بآيات الله د الله د آیاتنا يجحدون چې انکار کوم الله ولا تعالی الذي غزات جعل جوړ کړی دا لكم الارض تاسو پر ازمکا قرارا زید آرام والسماء او اسمان بنا انشد وصورکم او صورتونه جوړ کول تاسو د پاره فاحسن نو خسته یکل صورکم صورتونه دستاسو شکلونه دستاسو ورزقکم او رزق در کو تاسو ته من الطيبات د پاکو سيزوننا ذالکم الله دستاسو الله دې ربکم چې رب دې دستاسو فتبارك الله بدر برکت ولد الله تعالی رب العالمین چې رب دې جهانونو هو الحي الله غده هو اغده الحي چې ژوند دی لا اله نشتبل معبود الا هو مگر هغه ان سوا ده غنا فدعوه بستاس عبادت کوي اغتا مخلصینا خالص کوي مخلص شي له اغد پارا الدين عبادت ان اغتا په عبادت کې خالص شي شرک نه کوي بل څوک پکې شریک نه کوي الحمدلله ټول تعریفنا الله تعالی د پاره دی رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات ده قل ورته وایا انی ذچما نهیت من کړه شوی ما ان د دینا اعبد الذین چې خبر امنه ما د هغه کسانو تدعونا چې تاسو رب لای من دون الله سوا د الله تعالی لما هر کله جاءنی چراغ لماتا البینات واضح نشانه من ربی زما در طرفنا و امرت ما ته حکم کړی شوی ان اسلم دا چې زه تابعدار شمه لرب العالمین در رب العالمین ته پروردگار د عالمونو ته هو اغا الذي غذات خلقكم چې پیدا کړی تاسو من تراب د خاورنا ثم بیا من نطفه د نطفینا ثم بیا من علقه د وینې د ټوکړینا ثم بیا یخرجکم روباسی غتا سو طفلن ماشوم ورکوټه ثم بیا لتبلغوا تاسو ورسیږي اشدکم ځواني خپلتا طاقت خپلتا ثم بیا لتكون شی تاسو شيوخا بډاګان ومنکم زنستاسن من اغسوک دیو توفا چې مرشي من قبل مخکد دینا ولتبلغوا او چې تاسو ورسیږي اجلن اغنتی مسمن مقررتا ولعلکم او دې د پاره چې تاسو تعقلون اکرنکار واخلی هو الذي اله غزات يحيي جوند کول کوي او يميت امر کول کوي فاذا بهر کلا قضا چې فیصله کی امرن دی او کار فانما بس بشخ خبر ده بل نه ده يقول هو اي له غکار تا كن جو فيكون بس اغوشي الم ترى آیاتان دي کتی دلی ال الذين او خلقتا يجادلون چې جګړه کوي فی آیات الله د الله پایتونو کې ان يسرفون چې کوم طرف ته اړولې دي دوی روان الذين كسان كذبوا چې دروغ وګڼل بل کتاب کتاب ته دروغ نسبت یو کو کتاب ته وبما او په هغه څه باندې هم دروغ ویلي ارسلنا چې مونږ را لګلې دي به باغې سره رسولنا پیغمبران زمونږه
فسوف يعلمون بس ډیر زر